د روغتیا پالنې کارپوهان په ټینګار خلک هڅوي چې په مخونو د لاسونه نه وهي، خو ولې ترې خلک ډډه نشي کولی؟ ځکه ترې ډډه نشو کولی چې دا مو د ډي ان اے یوه برخه ده. ذهنونو کې مو نښتی عادت دی. پوهېږو چې ان د میندو ګېډو کې ماشومان هم پر خپلو مخونو لاسونه وهي، نو هر ځل چې ځان سره وایي چې پر مخ په لاس نه وهې، دا چې که پر مخ لاس ووهې ناروغېږې، ځان ته وایي داسې څه وکړه چې په بشپړ ډول طبیعي نه وي. کله چې پر مخونو لاسونه وهو په حقیقت کې ځانونه آراموو. د خپلو مخونو پر ټاکلو برخو لاسونه وهو. په حقیقت کې د فشار ځانګړې برخې فعالوو چې بیا یو داسې څه فعالوي چې رواني عصبي سیستم یې بولي. دا یو داسې څه دي چې د ځانونو دننه مو آراموي. همدا غبرګون سپیو او پشیانو کې هم ګوري. ماشومان تل د خپلو میندو پلرونو عادت اخلي. نو که میندې پلرونه مو د ټکان پر وخت پر مخونو لاس وهي او یا چې کله حیران شي مخونه لمس کوي، که خپه شي پر مخونو لاس وهي، موږ تر ډیره ورته کار کوو. عجیبه خبره ده، کله چې لا ډیره مهمه وي د هر بل وخت پرتله باید پر مخ لاس ونه وهي. په بې پامۍ د دماغ داسې ځای ته ځي چې پکې ساتلی دی شي. د داسې څه په کولو چې پوهېږي آراموي دی، نو بې پامه دماغ به د لاس مخ ته یوسي. نو پوښتنه دا ده چې څنګه کولی شو پر مخونو لاس وهلو ډډه وکړو؟ داسې حال کې چې دا ناشونې ده، په بشپړ ډول د مخونو له لمس کولو لاس واخلو. یو مهمه لار چې کولی شي دا چاره اسانه کړي دا ده له هغو عادتونو لاس واخلي چې دې کار ته دې ورکاږي. دا ښایي په دې معنی وي چې د لینزونو پر ځای عینکې په سترګو کړي، په دې معنی چې ځان به لږ سینګاروي چې د ورځې مهال بیا سینګار ته اړتیا ونه لري. دا ښایي د داسې نویو عادتونو جوړول په معنا هم وي چې خپل لاسونه څنګه وکاروي. نو د دې پر ځای چې ښایي تل خپل لاسونه داسې خوځوي او دا ورته اسانوي چې پر مخ دې ولګي، یوه داسې هڅه وکړي چې خپلې ګوتې سره وپیي او پر زنګنونو یې کېږده. نو کله چې هڅول کېږي لاسونه پورته کړي او پر مخ یې ووهي، لا به ډېر خبر وي چې څه کوي او د ځان کابو کولو کې به ګړندی وي. مخکې له دې چې پر مخ مې لاسونه ووهم، پاک کړي مې وو.